ملل متحد افغانستان په رسمیت پیژني. د افغانستان جغرافیه، تاریخ او عضویت هم په رسمیت پیژني. د دوی ستونزه د اوسنی نظام یعنی د امارت اسلامي سره دی. غوره دا دی چې ملل متحد خپل منشور ته وګرځي. د ملل متحد د منشور تر سوري لاندې د اولنۍ او دویم ماده تر سوري لاندې داسې راځي چې هر ملک حق لري چې د خپلو باورونو، ارزښتونو او اعتقادونو له مخه یو نظام ولري. کوم نظام چې په افغانستان کې تشکیل شوی او منځته راغلی، دا نظام د افغانستان د ملت استازیتوب کولی شي نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې، ځکه دا یو جغرافیه لري، په دې جغرافیه باندې حاکم دی، پولیس لري، فورس لري، هوا او ځمکه د دوی په اختیار کې دی. نو د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې اسلامي امارت کولی شي د افغانستان له ادرس نه په نړیوال کچه په کانفرانسونو کې برخه واخلي. خو که اسلامي امارت وشي توانېدلی چې د یو کال موږ نور لرو، په دې یو کال کې د یو متوازن، بیطرف او بېپرې سیاست تعریف ولرو او افغانستان کولی شو د دغه انزوا نه ورو ورو وباسو. شورای امنیت کې کوم راپور چې وړاندې کیږي، دا راپور هلته مطالعه کیږي، دا راپور تقریبا ډیر اړخې بې بنسټ دی او ظالمانه دی. په دغه راپور کې هغه حقیقتونو ته بالکل دوی لیکنه نه ده کړې کوم چې په افغانستان کې اوس امنیت دی. ته کولی شي د افغانستان په لر او بر سفر وکړي، ته کولی شي څوک د حق نه لري چې د افغانستان یا د یو افغان ځکه یو کور په زور ونیسي. نو فکر کوم دغه راپور چې په د شورای امنیت د مخکې کیږي، د افغانستان د پخواني تشدیدل شوی نظام استازی چې هلته حضور لري، په حقیقت کې دا دی چې هغه د افغانستان د ملت استازیتوب نه کوي او د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف هلته حضور پیدا کوي.